سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. په لومړي سر کې یو ځل بیا ټولو افغانانو ته د سترې بریا مبارکي وایم. افغان ابدالیانو یو ځل بیا وکولی سوله چې د بنګلادیش الف لوبډلې ته په ایشیا کپ کې ستره ماته ورکړه. افغان ابدالیانو د بنګلادیش الف لوبډلې پر وړاندې نن یو ځل بیا ډېره زبردسته بهترینه توپونه ترسره کړله. په خاصه توګه صدیق الله تل ډېره زبردسته لوبه ترسره کړله. که وګورو په پیل کې افغان توپوونکو ډېر ژر خپلې ویکټې د لاسه ورکړلې، خو صدیق الله تل په یوازې ځان سره د بنګلادیش هدف پوره کړ او دغه لوبه یې وګټله. د نن لوبې ټاس افغان ابدالیانو وګټئ چې په خپله د توپ اچونې پرېکړه وکړله. د بنګلادیش الف لوبډلې بیا په پوره 20 اورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره 164 منډې جوړې کړلې، چې افغان لوبډلې ته د 165 منډو ستر هدف کېښود. په نن لوبه کې افغان ابدالیانو چندانې توپ اچونه نه کړه ترسره. د افغان ابدالیانو په ګټه په توپ اچونه کې بلال سمیع، کریم جنت، شرف الدین اشرف، قیس احمد یوه ویکټه واخیستل، خو نور لوبغاړي بیا ونه توانېدله چې د بنګلادیش الف لوبډلې پر وړاندې یو ښه توپ اچونه ترسره کړي. د 165 منډو هدف په تعقیب کې افغان توپوونکو ډېره زبردسته بهترینه توپونه ترسره کړله، چې په 19.1 اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره 165 منډې ترلاسه کړلې، چې بنګلادیش لوبډلې ته په 4 ویکټو په توپیر ستره ماته ورکړه. د افغان ابدالیانو په ګټه په توپونه کې صدیق الله تل داسې شهید الله کمال ډېره زبردسته بهترینه توپونه ترسره کړله. نور لوبغاړي ونه توانېدله چې د افغانستان لپاره د ډېرې منډې جوړ کړي. سر په سر خپل ویکټې د لاسه ورکړلې. صدیق الله تل په 55 توپونو باندې چټکې 95 منډې جوړې کړې. د شهید الله کمال په 22 توپونو باندې 19 منډې جوړې کړې. د نن لوبې غوره لوبغاړی صدیق الله تل اعلان. صدیق الله تل 95 منډې جوړې کړې، خو په تېره لوبه کې هم ډېره زبردسته بهترینه لوبه ترسره کړله چې 83 منډې جوړې کړلې. په هغه لوبه کې هم غوره لوبغاړی اعلان شو.